نثار احمد پرهر د ریکسن شرکت QC انجینر یم. موږ د ساحه کې د 12مه ناحیه شپږم ګذر اول لاټ کې 643 متره سرک لرو، کانکریټي سرک چې اول سر کې کندنکاري او بیا وروسته پسې سبیس مواد اچوو او کمپکشن کوو او کانکریټ اچوو. او موږ سره په کار جریان کې 8 نفر کارګر دي چې پیله 9 نفر حاضر دي غیر ماهر، او په دې کې 9 نفر 8 نفر سکیل نیسو یعنی ماهر کارګر چې پیله 4 نفر حاضر دي. او نوموړي ساحه کې منیجر، QC انجینر، سایت انجینر، سوپروایزر، سرویر او سوشل د دې موږ د شرکت خانه مسلکي کسان دي. ټول پروژې تقریبا 3 میاشتې وخت لري چې اوس 60 ورځې غالبا 1 ورځې وخت وتلی دی او د موږ کار تقریبا 15-16% مخته تللی دی. ما نوم سید روح الله دی، د پلار نوم سید برکت الله دی. د ښار اوسېدونکي 12مه ناحیه کې اوسېږم. دلته د کار زمینه موږ ته برابره شوې ده د ښاروالۍ له خوا څخه. د مخه د کار فرصتونه نه وه، کار نه و. اوس الحمدلله شکر دا کار جریان لري، معنا ډېر دوامداره دی. موږ دلته اخته یو، خوشحاله یو، معنا د غونه دی کار باندې اخته یو او ځوان باید په کار ونه شرمېږي. موږ الحمدلله ما خپله تعلیم کړی دی، مکتب مې خلاص کړی دی، د 12م مې خلاص کړی دی، پوهنتون مې ویلی دی. شکر دی الحمدلله په کار اخته یم، په کار نه شرمېږم. نو موږ د دې څخه ډېر خوشحاله چې موږ ته د کار زمینه برابر کړې ده او دلته موږ خپل کار کوو. ډېر خوشحاله یې ډېر دا ډېر ښه خدمت چې وي کوم د وطن آبادي ده، هم د خلکو سره کار و زندګي د پخواني خلک ډېر بېکاره دي. وروره دلته دا مشکلات و چې وروره باران به اوس، خټې به وي، انبارونه به وه، کچرې به وي، وروره دوړې به وي. دلته به دغه اول زما کور مخ پرې د سراچا باروزات ته اچول، موټران هلته چېر شوي د دوړو، زما سرای به له دوړو ډک و نه. دغه مشکلاتونه موږ درلود او دا ډېر ښه کار دا ګوړی شروع دی چې اوس دا هم خلک ګرد بخاري اخته دي، هم به خفه کېږي. بیا به انشاءالله موږ خلک دا کوم د دې سړک حفاظت به بیا وکړو، خیره چې کوم وخت موږ ته جوړ شو. دا ډېر ښه خدمت دی، ډېره ښه همکاري دی. ستاسو موږ یو جهان مننه. نوم مې اسلام احمد دی، د 12مې ناحیې اوسېدونکی یم. زه خو نه داسې مشکلات و چې یو څو ورځې دغه پرواز کړ په هغه تیزو اوبو کې دغه شیله راغله، دغه کور ته اوبه ورغلې، هغه کور ته اوبه ورغلې وه، اورېده. نو دا خامه سړک و، خامخا مشکلات ډېر وو. زموږ مشکلات بیا دغه دی باید چې دا د کورو خلک داسې پاملرنه وکړي چې په دې دغه باندې کچره وانهچي، انبار وانهچي، ساتنه یې وکړي. جوړ شو، را جوړ شو سړک، باید ساتنه یې بیا وشي. بوټي دې ستا په پاکو وینو رنګ، ستا په پاکو